سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ یاست. تېره ورځ د ایران ولسمشر پاکستان ته سفر درلودل. په دغه سفر کې د ایران ولسمشر پاکستان ته یې ډېرې وعدې هم ورکړې چې موږ غواړو چې د 10 میلیارده ډالر په اندازه باندې خپل تجارت ډېر کړو. همدا ډول په پاکستان په لاهور، کراچي په دې ښارونو کې موږ خپل پانګونې هم وکړو. نو د همدې امله دغه ورځ کې د پاکستان د یوټیوبرانو او د تلویزیونونو ډېر ګرمې خبرې روان دي چې بیا د ډالرو باران کېږي، بیا به ډالر راځي او 10 میلیارده ډالر را روان دي او همدغه ډول باندې خپل ملت ته یو خوشحالي ورکوي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د ایران نږدېوالی د پاکستان سره پاکستان ته به څه تباهي راوړي او پاکستان به په کوم ناورین باندې اخته کړي او ایران ولې غواړي چې دومره هم پاکستان ته نږدې سي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرې شو. یو تر ټولو مهمه خبره چې تاسو باید پرې پوه سئ هغه دا دی چې امریکا 450 میلیونه ډالره د پاکستان د F-16 د بیا جوړولو او د هغو دپاره مهماتو د رانیولو دپاره پاکستان ته 450 میلیونه ډالره ورکړه. دا 450 میلیون ډالر په دې خاطر ورکول سوي چې پاکستان پوځ د F-16 دپاره هغه څه تجهیزات چې پکار دي هغه واخلي او همدا ډول کوم مهمات چې د یو کال د 6 میاشتې د دې نا اعلان سوي جګړې دپاره باید دوی خپل آمادګي ونیسي. دا جګړه د چا ده او ولې امریکا 450 میلیون ډالره د پاکستان پوځ ته ورکوي تر څو خپل آمادګي ورته ونیسي. خبره همدغه ده چې کله هم د اسرائیل او د ایران په منځ کې جګړه شروع سوه نو ایران یو اخطار ورکړو د سیمې هیوادونو ته که هر هیواد خپله سیمه د امریکا په اختیار کې پرېږدي نو موږ به مستقیم ورباندې گذار وکړو. کویت او قطر چې دی هلته امریکایان اوس مهال هم اډې لري. کویت او قطر چې دی په مستقیمه ډول باندې اعلان وکړو چې موږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکوو چې موږ هیواد د بل هیواد په ضد باندې استعمال سي. اصلي هدف د ایران هم همدغه پاکستان و چې پاکستان ته په غیر مستقیم ډول باندې اخطار ورکړو که د هندک اشتباه وکړه او پر ایران باندې د حمله وکړه مستقیمه تاسو هیواد په نښه کوئ. د ایران ولسمشر هم دغه څو ورځې مخکې چې تللی و دا د خیبر نیوز خبر دی. دلته ویلي دی چې د ایران ولسمشر د پاکستان د پوځ سره لیدنه کړې ده او دغه لیدنه د ایران په سفارت کې سوې ده په اسلام آباد کې. همدا ډول که موږ وګورو یوازې په تېر 4-5 کلونو کې د پاکستان پوځي او د ایران د پوځیانو لیدکاته بیخي ډېره سوې ده او یوازې په دغه څو کلونو کې د ایران ولسمشرانو د پاکستان د پوځیانو سره لیدنې کتنې درلودلې. هغه په همدې خاطر کې چې دوی پوهیږي چې د امریکا پروژې یوازینی مزدور پوځ چې په اسیا کې دی هغه پوځ دی پاکستاني پوځ دی او هر رقم پروژې اخلي او د دې نه خپل په ملت باندې صرفه کوي نه پر اسلام باندې صرفه کوي، پر هر شي باندې دوی تجارت کوي. نو د همدې امله دوی لیدنې کتنې کولې. اوس یو سوال دلته پیدا کېږي چې کله دغه ولسمشران او دغه نظامي چارواکي په لوړه سطح باندې یو هیواد بل هیواد سره خبرې کوي نو دوی خو په بل کې خپل په مجلسونو کې یو بل ته اخطار ورکوي، یو بل ته مستقیمه وایي چې تا دا کار کړی، بل وایي نه ما دا کار کړی نه دی. دا خبرې کوي که نه په دغسې مجلسونو کې دوی فقط خندا او ټوکې کوي او وایي چې موږ ډېر ښه دوستان یو، موږ څه شان یو. خو په آخر کې چې کله هم دوی ولاړېږي بیا پر میز باندې هماغسې یو پاکټ ورته پرېږدي. که دی مثلا هلته ایران ته تللی دی نو دلته د دې سفیر په لاس باندې یو کاغذ ورکوي. په هماغه کاغذ کې نه امضا سته، نه ټاپه سته، نه لوګو سته، نه ادرس سته، هېڅ شی نسته. فقط یو پرپړه لیکل سوي دی او په کښې کې ویل سوي دي چې تاسو د فلاني پروژه د امریکا څخه په دغه وخت باندې اخیستله، ستاسو پلان هم همدغه دی چې پر ایران باندې حمله وکړي، یا ستاسو پلان هم همدا دی چې په فلاني ځای باندې حمله وکړي، یا ستاسو پلان دا دی چې هلته نفر تربیه کړي زموږ په ضد باندې. که دا کار تاسو وکړو او موږ بیا خبر سو چې تاسو دغه اقدام کړی دی، بیا دوی ته یو څه نور پرپړې هم ورته ښیي چې مثلا موږ بیا دغسې موشکان دغسې داسې لرو چارواکي او اجنټان لرو چې ستاسو په فلاني سیمې کې چې دغه کوم ځایونه استراتیژیکې نقطې دي هغه موږ په نښه کوو او هلته موږ تاسو ته ستونزې جوړوو. نو دغه پاکټ کې دغه ټول اخطارونه، ټول د اخطار هغه پلان چې دی، د تطبیق چې دی، دغه ټوله ورکول کېږي او هغه هیواد ته تسلیمیږي.
بیا چې کله هم دغه هیوادونه چې دغه پلان ورته تسلیم سو دوی بیا راځي خپل په هیواد کې او خپل د مشرانو سره لیدنې کتنې کوي او ورته وایي چې مثلا ایران فلاني چین روسي دغسې اخطارونه موږ ته راکړه او په دې اخطارو کې وایم هیڅ امضا نشته، هیڅ ټاپه نشته، هیڅ لوګو نشته، هیڅ ادرس نشته، فقط دغه سپین کاغذ دی چې کله هم یو ولسمشر او د بل نظامي چارواکي او هر یو بل سره ګوري چې مخالفې هیوادونه دي دوی په دغه پاکټي ډول باندې خپل اخطارونه شریکوي چې همدغه کار یې د ولسمشر کرزي په وخت کې امرالله صالح هم په یو مرکه کې ویلي وو چې موږ پاکټ یوړلو د پرویز مشرف پر میز باندې موږ پرېښولو او ما ته هم ولسمشر کرزي ویلو که دا پاکټ که د خبرې صحیح نه دي پاکټ واخله او که صحیح دي پاکټ مه اخله. نو همدا پاکټي سیستم چې دی دا په ټوله دنیا کې په سیاسي او نظامي برخه کې ډېر رول لري او همیشه دا کارونه په همدې ډول باندې مخ ته ځي. یو خبره باید تاسو ته وایم چې په دغسې پروتوکولو کې په دغسې نظامي اخطارو کې هیڅ انټرنیټ ډیجیټلي پلیټفارمونه نه استعمالیږي ځکه چې دا خبرې بیا لیک کیږي. دا خو د ایران یوه موخه وه او یو داسې و چې ولاړی او پاکستان فوج ته هم اخطارونه هم ورکړي دي او لږ یې غوږونه هم ورتاو کړي دي چې لږ ځانونه انسانان کوي او اوس خبره دا ده چې ایران غواړي چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. دغه پانګونې ایران په ډیرو هیوادونو کې کړي دي. د مثال په ډول باندې زه به تاسو ته دلته نقشه وښیم چې څو ورځې مخکې مې تاسو ته وویل چې وینزویلا کې کیوبا کې او دغه هیوادو کې هم سوي دي او په افریقایي هیوادو کې هم که راسې ساوت افریقا کې خپل پانګونې کړي دي. په ډیرو هیوادو کې چې مسلمان افریقایي هیوادونو کې دي دلته پانګونې کړي دي. په همدې ډول باندې په اسیایي هیوادو کې مثلا په سوریې کې او په هرات کې په دې ځایو کې اوس ایران غواړي چې دا پانګونې په پاکستان کې هم راوړي. دا پانګونې که پاکستان ته راوړه او اصلي پانګونې چې دي د اصلي پیسې چې دي د چین ماما دی. د چین ماما پیسې ورکوي ایران ته او ایران ته وایي چې ورسه په هیوادو کې پانګونې شروع کړه او زموږ ریښې هلته کراکرا ټینګوه د چې کله هم دا ریښې مو ټینګې کړي په خبره څه کېږي چې دلته آهسته آهسته یو بنسټ د چین جوړېږي. چې کله د چین بنسټ جوړ سو او دلته د امریکا پښې کراکرا سستېږي. په بل لیکچر کې زه تاسو ته وایم چې د چین او د امریکا قدرت اوس په نړۍ کې څومره دی. یعنې پخوا د امریکا قدرت څومره و اوس د چین قدرت څومره سوی دی په دنیا کې. یعنې که تاسو هغه نقشه ولید په هغه لیکچر تاسو ویل نو تاسو پوهېږئ چې اوس حالات د نړۍ مخ پر بله روان دي او چین به آهسته آهسته د نړۍ په قدرت ته رسېږي. اوس که دلته په پاکستان باندې که پاکستان ته دغه کارونه راله او د ایران پانګونې شروع سوي دلته کیسه څه کېږي. بلومبرګ دلته ویلي دي بلومبرګ ویلي چې ایران غواړي چې حدودا تر 10 میلیارده ډالره خپل تجارتونه او خپل پانګونې په پاکستان کې وکړي. او دغه ورځ کې هم چې څه پاکستاني یوټیوب چینلونه وینئ د پاکستان تلویزیونونه ګورئ ټول بس وایي چې بیا د ډالرو باران کېږي او دا د ډالرو باران چې دی که دا ځل وسو دا ځل به د پاکستان دپاره هغه یو تباه کوونکی باران وسي چې نور به د پاکستان پښې به په مځکې نه وسي او هغسې به رد به هم ورک سي. خبره ده چې امریکا ویلي دي که د ایران سره تجارت د ایران پانګونې په پاکستان کې شروع سوي موږ پر پاکستان باندې سنکشن لګوو یعنی بندیز لګو او هغه بندیزو کې څه شی دی. یو هغه بندیزونه دي چې خپل کمپنیانو ته وایي چې په پاکستان کې پانګونې مه کوئ. یو نړیوال بندیزونه دي. نړیوال بندیزونه دا دي چې خپل ټولو متحدینو ته وایي چې پاکستان سره خپل راکړه ورکړه بند کړئ. یوازې که پاکستان د سویفت او د ویسټرن یونین د شبکې څخه ووتلو په پاکستان تباه دی ځکه چې پاکستان سره نور هیڅ هیواد ته تجارت نشي کولی بغیر د ایران او بغیر له افغانستان ځکه چې دوی په انتقالي ډول باندې پیسې لیږي او همسایګان دي مګر د نړیوال ورسره تجارت بندي یې همدا ډول باندې اوس که تاسو وګورئ د پاکستان څخه ډېر هیوادونه خپل تجارت لري. دغه د پاکستان ټول اموال چې دي مثلا کتان دي او زراعتي مواد دي راځي افریقایي هیوادو ته استرالیا ته راځي اروپا ته راځي ډېرې هیوادو ته همدا اوس پاکستان خپل تجارت لري. که دغه بندیز ورباندې ولګول سو پاکستان د سویفت او د ویسټرن یونین څخه خطا سو دی په مستقیم ډول باندې بیا خو
محتاج چاته دی؟ محتاج یوازې او یوازې افغانستان ته او ایران ته دی. ایران خو په صورت کل د ده په کیسه کې نه دی، ځکه چې ایران خپل د ځان څخه خودکفا دی، که هغه زراعتي مواد وسي، که هغه تولیدي مواد وسي، که هر څه وسي. نو اوس پاکستان به د دې نه وروسته څه شي ته محتاج کېږي؟ یوازې او یوازې افغانستان ته محتاج کېږي، او افغانستان که خپل د ماښام ډوډۍ ورسره نیمه کړه ښه، او که نه دی بس تباه دی. ځکه چې دلته عربي هیوادونه هغه کار نه کوي چې امریکا پرې خفه سي. نو چې امریکا وویلو چې بندیز پر پاکستان باندې بندیز، نور دغه ټول عرب هیوادونه وایي چې بندیز نور نشته. او دا چې بندیز سو، هندوستان خو هغه دی څه موده وړاندې هم خپل تجارتونه بند کړي وه، عرب هم پر بندیږي، عجم هم پر بندیږي، اروپا هم بندیږي، استرالیا هم بندیږي، امریکا هم بندیږي. دا ورکې د دې حالت به دومره خراب سي چې د پاکستان به ټوټې سي، ځکه چې اقتصادي ناورین چې کله هم په یو هیواد باندې راغلو، هغه هیواد مکمله له منځه وړي او ټوټې کوي. اوس ایران په دې باندې ویره لري که زموږ جګړه د اسرائیل سره کیږي او اسرائیل په هر ډول چې وسي، چین او روسیه دا دواړه غواړي چې دغه منطقې باندې باید دوی خپل کنټرول ولري، ځکه چې دا د تجارت یو لوی مرکز دی او لویه لاره ده. که دغه کنټرول ونسو نو دا به په نړۍ کې ډېر مشکلات جوړ کړي، ځکه چې د اسرائیل حضور دغه منطقې ټوله ناامنه کړې ده، تجارتونه ټوله به خراب کړي دي، او زیاتره روسیه هم ورسره په عذابه ده، چین هم ورسره په عذاب دی. نو دوی غواړي چې د اسرائیل موضوع باید ختم سي، او که د اسرائیل موضوع ختم کیږي هغه به څوک ایران ورسره جګړه کوي. ایران چې جګړه وکړه، اوس پاکستان پوسټ ته چې د 450 میلیون ډالر امریکا ورکوي، امریکا په څه خاطر ورکوي؟ په دې خاطر باندې خپل جټ په هماده کړه چې کله ایران پر اسرائیل باندې حمله وکړه، ته د شا د خوا پر ایران باندې حمله وکړه، یعنی ایران پوز هلته د مصروف وساته. اوس خبر هم دغه ده چې د ایران ولسمشر سفرونه د پاکستان دپاره یو خو دا دی چې مستقیم اخطارونه د چین اخطار هم پاکستان ته وړي، د روسیې اخطار هم پاکستان ته وړي، همدا ډول خپل اخطارونه هم پاکستان ته ورکوي چې یو اندک اشتباه ونه کړي. که اشتباه وکړه تاسو رد د دې دنیا څخه ورکه ویه. انشاءالله چې په دې به پوهېدلی اوسئ چې پاکستان ته بیا یو غوړه ډوډۍ ورکول سوې ده تر څو په سیمه کې خپل همادګي ونیسي، او د ایران سره که جګړه د اسرائیل سره شروع کېږي، دی به د شا د خوا ورباندې حمله کوي، او په دې ډول دا ځل که دا حمله یې وکړه، دا ځل به د ایران د پاکستان پوځ او د پنجاب پوځ آخري عمر به اوسي. او انشاءالله چې خدای دې وکړي دغسې ورځ راسي. دا و د نن ورځې ویډیو، تر بیا مو